انسان د پاره د ټولو نه غټه معرکه هغه د خپل نفس باندې کنټرول لا وسلیم کدا نه په سم عزتمند ته په ګناه باندې باعث کوي او د غرنګي ګناه باندې دی تیزی نه دته وای چې یا نفسه هغه جنتونه هغه ډیر غوړه دی او کنه هغه جهنم هغه سزا هغه ساده پاره خدام عمر زنه یو ځل په بازار کې روانو نو د نفس د زړه ته ویلې الوار لواله څه شي ته خواهش زړه شو نو د خپل زړه ته ویلې نفس ل پیسې را سنشته دي ول قرض راولې دکاندار نه د دې نفس ل خو تر اسه قرض وکړه تا باندې به وخرمه هغه باندې مې ولې ورړې داغه سه قرض را باندې ولې راچې د قرنګ زما عزتمند چې انسان په خپل خواهشاتو باندې د سه کنټرول لولي دنیا کې د سه حالت جوړ ک ګویا کې ته اخرت تر رسیدلې سليمان تیمی ویلې دی وزد خپل نفس تویما مثلت نفسي في الجنة فآكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها ويوزل ميزان د فرض کو چې ته وفات شوی او ته په آخرت باندې ورغلې جنت ته رسیدلې په جنت کې دا د نعمتونو سیر سیاحت او مزه کې داغه د حورونه خوند داخلي داغه د خوراکونو اسکاکونو نهرونو نه وې ثم مثلت نفسي ما خو چې دوه ټکانی دي خو یا جنت یا جهنم دي ثم مثلت نفسي في النار فآكل من زقومها واشرب من صديدها وای به میزان په جهنم کې فرض کو چې ورته رسیدلې او داغه د زقوم غ ترخونه خوري او د غرنګ داغه اغا سخت نونه وب اغس کې او عالج فی سلاسلها واغلالها او داغه په اتکړو کې او په بیړو کې ته د ملائکه نیول او راخکایږي دي وای دا حالت مې بزان باندې وګړو وای ثم قلت لنفسي بهم دي زرت ویل دي خپل نفس ویل چې ای نفسي ای زما نفسه و اي شيء تريدين من ذلك په دې دوه انجامو کې په دې دوه کې د کم یو خوخ دي لازم عزتمند او عقل مند وي چې جنت او داغه نعمتونه حالت هغه می خوخ دي نو ماته مې دې زړه دې نه پوسول چې جنت مې خوخ دي داغه نعمتونه جهنم کې څه خیر دي پای کې خو سزاګان دي دردونه عذابونه دي نو ما ته ویل چې څه غواړي او راته ویل چې فزدا تمنا غواړم ان اورد الى الدنيا چې ما دنیا ته د آخرت نه واپس کا بیرته مې دنیا ته بوزه الکه دنیا ته څه د بار واپس غواړي وای دې د فار فاعمل صالحا چې نیک اعمال وکم وای ما د خپل زړه ته چې فانت فی الامنیه زبستانه چانس دی ته اوس په دې چانس کې روانیم الله سبحانه وتعالى یو مقدر کړی دا نظم عزتمند خپل حالت د سي جوړول الله سبحانه وتعالى قران کریم کې وی هر انسان چې کله وفات کیږي په وخت د زنکدن کې رب العالمین د دې انسانانو یو ارمان د دې یو تمنا موږ تر نقل کړی دا دې د سي وی رب ارجعوني ما برته واپس ک یا الله یو چانس راکا یو ظلم ته دنیا ته واپس کتب ما وینم ابن زید وی لينزلن كل احد منكم ارسل دې پتاسو کې ځان د سی وګڼي چې گویا کې دغه حالت په ما راغلی او زما عزتمند قرآن دا خبره کوي قرآن موږ ته د دې په باره کې اخبار راکړي موږ په ایمان راوړی دی قرآن وی چې په وخت د زنکدن کې انسان د سی تمنا کوي نه ځان د سی وګڼي چې دا حالت در باندې رااله رب العالمین ته د افیل وکړو الله ته د منت زاری کوله الله سبحانه وتعالى در باندې ترحم وکړو یو چانس او مقدر کړل نو فانت فی الامنیه زته په دې امنیه کې رواني په دې ارمان کې رواني په دې چانس کې رواني نو الله سبحانه وتعالى تزما عزتمند خپل نفس فاک ورتلم دا څنګه عجیب خبره ده ک یو ماشوم ته وي زما عزتمند چې دی کپڑے ته لړم ور داخل شو او د غرنګ په شابانه د مچای ناسته ده ناغه زرد کمیز د واره وباسي داغه نه دلیل مطالبه نه کې دغه انبیاء علیه الصلاۃ والسلام ویلي چې ور دی جنت ته جهنم دی احتساب دی د سه حالت چې انسان داغه تصور نشي کوله نه څنګه په ایمان او یقین نه لري یو ډاکټر ته وي چې لکه دا ډوز او دا دوايي استعمالوا خدا دوايي به تعالی ال فائدہ درکې چې دې سره دا بدپریزي بنه کې دا غوړ بنه خوري نظم عزتمند هغه غوړ ته هغه سیسته سازړه غواړي خدای ته خواهش کیږي خو ډاکټر ویلي دی بدن خرابېږي بدن ته صحت ته خطر ده نو د بدن بچ کولو د لپاره د صحت ښه کولو د لپاره موږ د دنیا د یو ډاکټر په خبره باندې یقین کوو سره د دې نه چې داغه تجربه داغه خبره غلطه ثابتې دي شي او رب العالمین انبیاء علی گلی اصدق الصادقین او دغه غوره هستی قران کریم نازل کړي آسماني کتابونه را لېګلې دي او هغه کې مونږ ته ویل چې ساسو انجام ته خطر ده په ور باندې ور روان یې کله خپل نفسونه پاک نه کړ دي تزکیه مونږ نه کړه نو څنګه به سړی یقین نه کوي
زما عزتمندو دی خپل نفس ته داسې وایي ته ډېر کمعقل یې، ته ډېر بېوقوف یې، مرګ ستا په ګاد کې لګېدلی دی، ستا په مورچه کې دی، ته پې ور روان یې او ته د هغې نه داسې غافله یې، او ضرور به ضرور په دې دوو ټکانو کې به یو ټکانې ته ورځي. دې نفس ته دا خبره کوه چې ګوره د دنیا په باره کې خو ته پوهېږې چې تر څو پورې تا محنت او دیړې مزدوري نه کړي نو یو شی تا ته نه میلاویږي، سره د دې نه چې الله سبحانه وتعالی د دې رزق په باره کې وعده کړې ده وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها، الله وی رزق زه در کوم، او د آخرت په باره کې رب العالمین قانون دا ذکر کړی و ان لیس للانسان الا ما سعى، انسان به په خپل کوشش باندې بچ کېږي. موږ ولټه معامله وکړله د رب العالمین چې کومه ذمواري و د رزق موږ په خپل سر باندې واغستله، او د جنت معامله او د آخرت معامله مې څه ډېره هلکه کړله، هغه مې څه چې کوم دی په نقل باندې وروسپارله چې الله دې زمونږ دا نقل په اصل قبول کړي، او دې کا جای کې کتلی کېږي به رب العالمین غفور الرحیم دی، او دا دی او دا دی. ډېرې ارزانې نسخې ډېرې ارزانې ټوټکې موږ د آخرت دپاره جوړې کړې، د خپل ځان په رب العالمین باندې د بخلو دپاره به الله سبحانه وتعالی باندې د معاف کولو دپاره د ځان هم خودساخته خبرې راویستلې. زما عزتمندو د خپل نفس سره داسې احتساب کول